خزانه صرف په دې ډکیږي چې عوامو ته د پټرول او الوګان او ګوړه او چینی ګران شي، په دې ډکیږي. په دې نه ډکیږي چې یاره جي افسران به یو 2 کاله تنخواه نه اخلي، په دې نه ډکیږي چې یاره جي افسران د تنخواه والي د مزدور مناسب، خو افسران دی کم از کم چې دا کم زیاتی مراعات دي چې د پسې کم 10 ګاډي دی استعمالوي، دی چې کم 10 کوارټر استعمالوي، دی چې کم 200 لیټر پټرول استعمالوي، دا مراعات دی ټیکټ شي. ته وایي چې خزانه خالي ده، خو لغونې تم قرباني وکړه کنه. تا چرته اورېدلي دي چې ملکي سرکاري خلکو نه مراعات کټ شول؟ تا چرته اورېدلي دي چې سیاسي خلکو نه مراعات کټ شول؟ تا اورېدلي دي چې یاره د پولیسو د افسرانو د سرکارو د کرنیلانو جرنیلانو د لویو لویو خلکو نه مراعات کټ شول؟ نه. ولې دا پاکستان د دوی نه دی، دا زمونږ دی. او چې کله بیا د ګټې ځای راشي وي سبسه پهلے پاکستان که کله هندوستان سره جګړه وي په دې پښتانو باندې او په دې عوامو باندې ګوتې ووهي، موږ جنګېږو، زموږ پلارونه نیکونه په دې کې مړه شوي. په کار دا ده چې زه د ملک خلاف نه قانون ومنم، زه د ملک خلاف نه د چا سیاست ومنم، زه په کار دی چې د ملک د مفاداتو خلاف نه د چا افسري ومنم. زما ملک چې دا کم نوم د لا اله الا الله غسته شوی، دا موږ له دوکه میلاو دا د لا اله الا الله په نوم باندې دو موږ صرف دوکه کړي، اوس موږ پې دوکه کوي. هغه نظام نشته، هغه نظام به د عوام راولي په زور. څنګه به په زور راولي چې دغه خلک چې دا کم خلک سیاست ته ودرېږي او دا کم خلک چې ووټونه اخلي او دا د انګریز غلامان دي، دوی له به ووټ نه ورکوي. دوی به داسې خپل د ملک خیرخواهان ودرئ او بیا به مفت هغوی له ووټ ورکوي. په دا اوس که دا پاکستان څوک آبادول غواړي، ولې زموږ د جرنیلان کرنیلان سیاستمداران په دې نه پوهېږي چې صرف د پاکستان چې دا کم افسریزم ته کمه پیسه ځي، دا د صرف 6 میاشتې د پاکستان خزانې ته راواړوي، دوی له دې صرف تنخواګانې ورکوي. ولې خزانه نه ډکېږي؟ ولې نه ډکوي؟ دا پاکستانیان نه دي. که دا پاکستانیان وای زه چې ځان ته پټرول ګران اخلم او مراعات د ملک نه خورم، جنګېږم، زم دنه زیات شهید کېږم، دنه زیات خلک زما مړه شوي دي په هندوستان سره په جنګ کې، هم په 65 کې هم په 71 کې. موږ ته خو نه دیت میلاو دی، نه د پاکستان نه مراعات میلاو دي، نورم پې شهیدان کوو. که نن په موږ باندې څوک حمله وکړي بیا یې مقابله کوو. موږ ولې مراعات نه غواړو چې دوی غواړي؟ دا ملک د دوی دی نه، دوی خېټه خپله ده. دا ملک د دوی وی نو دوی به ویلي وی چې یاره زمونږ ملک دی، موږ د غزیاتي مراعات د عیاشۍ دا چې کمې موږ کوو دا نن نه پس موږ نه کوو. او زه چې د 1-2 کروړو په بنګله کې کینم، ما ته خیمه ولګوه، وړوکی غونې دفتر جوړ کړه، ایسي دي پکې ني، زه په دې کې ګزاره کوم. دوی دي دا عیاشیانې پرېږدي که پاکستان د امریکې سره مقابله ونه کړه، ماله دې کنځلي وکړي.